بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو د PowerPoint نوی درس ته او هغه برخه چې د پرنټ څخه پاتې وه هغه به نن تاسو ته تشریح کړم. تاسو راشئ فایل منیو ته، بیا راشئ پرنټ برخې ته. دا برخه پاته وه چې کولیټډ او انکولیټډ. کولیټډ په څه معنا؟ کولیټډ کله چې تاسو غواړئ چې یوه صفحه څو ځلې پرنټ کړئ. مثلا زه غواړم چې 2 ځلې دا صفحه پرنټ کړم. کله چې کولیټډ انتخاب وي، دا صفحه به اول په کمپیوټر یو پرنټ شي، بیا به سی پی یو پرنټ شي، بیا به کمپیوټر پرنټ شي، بیا به سی پی یو پرنټ شي. کله چې تاسې انکولیټډ انتخاب کړئ، 2 ځلې به کمپیوټر پرنټ شي او 2 ځلې به سی پی یو پرنټ شي. تاسو خپل ضرورت ته وګورئ او خپل د ضرورت په اساس دا کار وکړئ. بل برخه چې دا کالر ده، په کالر کې تاسو هر رنګونه چې وي هغه به ټول پرنټ شي. کله ګری سایکل انتخاب کړئ، په دې کې به تور او سپین شکل باندې ستاسو سلایډونه پرنټ شي. تاسو وینئ چې دا تور او سپین شکل کې پرنټ کیږي. که غواړئ چې بیخي مطلق تور او سپین وي، بیا راشئ اخرنۍ برخه کلیک کړئ، تور او سپین به مکمل تور او سپین شکل پرنټ شي. تاسو وینئ چې دا تور او سپین شکل پرنټ کیږي. اوس چې پرنټ ووهئ دا به په هغه شکل پرنټ شي. زه به بیرته کالر انتخاب کړم، را به شم ایډیټ هیډر اینډ فوټر ته. هیډر او فوټر کې به په انسرټ برخه کې هم خبرې وکړو، خو نن غواړم چې د پرنټ برخه کې هم تاسو ته د دې یادونه وکړم. کله چې تاسو غواړئ چې په سلایډ کې تاریخ هم راشي، تاسو انتخاب کړئ ډیټ اینډ ټایم. کله چې اپډیټ اتوماتیکلی انتخاب کړئ، په دې صورت کې به دا په ستاسو کمپیوټر مطابق هر ورځ بدلیږي. لکه کولی شئ چې نور ډولونه یې هم انتخاب کړئ، مثلا مکمل شکل په دې شکل، هر ډول چې تاسو غواړئ هماغه انتخاب کړئ. او که ژبه په انګلیسي وي او میلادي او هجري یې اتومات ډول انتخابیږي. او که غواړئ چې خپله تبدیل نشي، راشئ فکس انتخاب کړئ، یو تاریخ ورکړئ، دا تاریخ به په هر وخت همدغه تاریخ پرنټ کیږي او بدلیږي به نه. که غواړئ چې سلایډ نمبر هم راشي، سلایډ به اتومات حساب سي او هغه شماره به ورسره راشي. بل فوټر هم که غواړئ چې راشي، فوټر هغه لاندنۍ برخه ده کوم چې موږ بعضې معلومات پکې لیکو. زه په فوټر کې یو شی ولیکم، مثلا خپل شماره به ولیکم. کله چې تاسو اپلای ټو آل ووهئ، تاسو وینئ چې په دغه حصه کې تاریخ راغی، په دغه حصه کې سلایډ نمبر راغی او په دغه حصه کې زما نمبر راغی چې په فوټر برخه کې ده. بل تاسو که دویم سلایډ ته هم ولاړ شئ، په هغه کې هم شته. زه غواړم چې مثلا په دغه اول سلایډ کې د هیډر او فوټر دا شیان موجود نه وي. بیا تاسو راسئ ډونټ شو آن ټایټل سلایډ انتخاب کړئ او اپلای ووهئ. په دې سلایډ کې به نه وي، خو په بل سلایډ کې به موجود وي. تاسو وینئ چې په دې کې موجود دي او په هغه بل سلایډ کې موجود نه دي. بل نوټس اینډ هینډ آوټس دي. کله چې په یو سلایډ کې نوټ او نور معلومات وي، د تاریخ، د سلایډ نمبر او فوټر او هیډر برخه به لږ فرق وکړي. زه به راشم، دا به د پرنټ حالت به یې نوټس پیج ته تبدیل کړم. د نوټس پیج ته تبدیل شو او زه غواړم چې اوس تاریخ ورکړم. را به شي ډیټ ټایم به انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې د صفحې په دغه ځای کې به تاریخ راشي. پیج نمبر هم انتخاب ده، پیج نمبر به لاندې برخه کې راشي. هیډر عنوان به یې ورکو، کمپیوټر ساینس به زه ولیکم. فوټر او لاندنۍ برخه ده، بیا به خپل شماره ورکړم. تاسو وینئ چې هغه عادي سلایډ او د هغه سلایډ چې نوټ ولري، په هغه کې د دغه ټولو برخو ځایونه لږ فرق لري. تاسو وینئ چې کمپیوټر ساینس د عنوان برخه دلته راغله، تاریخ دلته راغی، پیج نمبر دلته راغی، سلایډ نمبر دلته راغی
او زما شماره چې په فوټر برخه کې وه هغه دې برخه کې راغله. دا و د پرنټ برخې ټول مکمل درس. هیله ده چې دا مو زده کړی وي او که کوم سوال وي ما څخه یې حتما پوښتنه وکړئ. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه.